دا رنوی یا د الوتکو ځغاسلیکه ده، یو داسې هیواد چې په یوه اونۍ کې یوازې 2 الوتنې لري. دا هیواد یوازې 12 کیلومتره اوږدوالی او د 40 متره سړک په اندازه پلنوالی لري. دا یو داسې هیواد دی چې ډیر کم سیلانیان ورته راځي. په تیر کال کې دلته یوازې 3000 سیلانیان راغلي وو. دا هیواد ورو ورو په اوبو کې ډوبیږي. یو داسې هیواد چې یوازې په یو سړک باندې پروت دی. په ټول هیواد کې یوازې یو سړک دی. که څه هم دې هیواد ته د تلو لپاره د ویزې اړتیا نشته، خو بیا هم دلته ډیر لږ سیلانیان راځي. نن موږ د دې هیواد دوره کوو او د دې په اړه نور معلومات راټولوو. دا د توالو په نوم هیواد دی او موږ د دې هیواد په پایتخت پوناپوتی کې یو. په دې ټول هیواد کې یوازې 4 هوټلونه موجود دي. دا 4 وړه هوټلونه له هوایي ډګر سره نږدې پراته دي. له هوایي ډګر څخه هوټل ته د تلو لپاره د موټر یا ټکسي اړتیا نشته، بلکې موږ په پلي مزل هلته ځو. دا ټول هیواد یوازې یو پولیس سټیشن لري. دا په دې هیواد کې یوازینی دکان دی له کوم ځای څخه چې تاسې سیم کارت اخیستلی شئ. په هیواد کې تاسې په موټر سایکل سره کولی شئ چې یوازې په 10 دقیقو کې ټول هیواد وګورئ. په دې ټول هیواد کې یوازې 11,000 کسان ژوند کوي. دا دومره کم کسان دي چې حتی د لوبې یو لوبغالی هم نشي ترې ډکېدلی. په دې هیواد کې هر چاته د موټر د اخیستلو اجازه نشته، بلکې یوازې دولتي کسان کولی شي چې موټر واخلي، ځکه چې په دې هیواد کې د موټر د درولو لپاره ځای نشته. دا ټول هیواد یوازې په 26 کیلومتره مربع باندې پروت دی. دا په نړۍ کې 4م تر ټولو کوچنی هیواد دی. اوس موږ د هیواد وروستۍ څنډې ته ځو او بیرته راځو. دلته د دې هیواد هوایي ډګر دی او هلته د دې هیواد وروستۍ څنډه. دا د توالو په نوم هیواد دی او دا د دوی هدیره ده. دا هیواد د سمندر په منځ کې پروت دی او هر وخت یې د ډوبېدو خطر زیات وي. د دې هیواد په وروستۍ څنډه کې د هیواد پلنوالی یوازې د یو سړک په اندازه دی او کله چې سمندر راپورته شي نو د هیواد دا برخه ټوله په اوبو کې ډوبیږي. دا د دې هیواد بالکل وروستۍ څنډه ده او دا د دې هیواد وروستی کور دی. اوس راځئ چې د هیواد بلې څنډې ته لاړ شو. تاسې دا نظاره لیدلی شئ. زه د دې هیواد په بله وروستۍ څنډه کې د توالو په نوم په نړۍ کې 4م تر ټولو کوچنی هیواد دی چې د سمندر په منځ کې پروت دی او د ډوبېدو په حال کې دی. د دې هیواد خلک د خپل هیواد د تبعی سبب امریکا ګڼي. که څه هم دوی ته استرالیا وړاندیز کړی وو، استرالیا دوی ته ویلي وو چې دوی ته به تابعیت ورکړي او د اوسېدو ځای به هم ورکړي او د هغوی هیواد ته دې ورشي، خو دوی آماده نه دي چې خپل هیواد پرېږدي. که څه هم هیواد یې د ډوبېدو په حالت کې دی، خو دوی بیا هم خپل هیواد نه پرېږدي. په دې هیواد کې زده کړې وړیا دي. دلته تر 12م ټولګۍ پورې زده کړې کیږي. که څه هم په دې هیواد کې پوهنتون نشته او د پوهنتون لپاره دوی د پیجي په نوم هیواد ته ځي. که څه هم استرالیا او نیوزیلینډ دواړو دوی ته د ورتلو بلنه ورکړې ده او دوی ته یې د هر ډول اسانتیاو برابرولو ژمنه هم کړې ده، خو دوی نه غواړي چې له خپل هیواد څخه ووځي او وایي چې په دې کار سره به د دوی د هیواد او د خلکو نوم په مکمله توګه ورک شي. دا په دې هیواد کې یوازینی بانک دی له کوم ځای څخه چې تاسې پیسې اخیستلی شئ. په دې هیواد کې کریډټ یا ډیبټ کارت نه استعمالیږي. په ټول هیواد کې هیڅ ATM نشته او په دې هیواد کې ټوله راکړه ورکړه په نغدو پیسو ترسره کیږي. په دې هیواد کې استرالیوي ډالر استعمالیږي او ټوله راکړه ورکړه په استرالیوي ډالرو ترسره کیږي. توالو هیواد یوازینی زندان دی. په دې زندان کې یوازې 3 کسان بندیان دي. دا ډیر عجیبه زندان دی. دروازې یې خلاصې دي او هیڅ ساتونکي نه لري. دوی وایي چې زندانیان د تیښتې هڅه نه کوي. هغوی ته په زندان کې ټولې اسانتیاوې برابرې دي.
دا د دې زندان یو بندي دی. دی وایي چې زه له 3 کلونو را په دې خوا دلته بندي یم. زندانیان له دې زندان څخه د باندې هم وتلی شي. دوی په 5:30 بجو پرېښودل کېږي او له زندان څخه د باندې تللی شي. هر چیرته چې زړه وغواړي ګرځېدلی شي او بیرته به بیا زندان ته راځي. د دې هېواد ډېری خلک قمار وهي او د قمار وهل دلته ډېر لوی عادت دی. دا ټول خلک چې تاسې یې وینئ په قمار وهلو بوخت دي. دوی هره ورځ دلته راځي او په ډېره لویه کچه قمار وهي. د قمار وهل په دې هېواد کې قانوني دي او هیڅ بندیز نه دی پرې لګېدلی. که څه هم دا ډېر کوچنی هېواد دی خو بیا هم پارلمان لري او د هېواد د هرې څنډې نمایندګان دلته موجود وي. په دې هېواد کې نن یو واده ترسره کېږي او جالبه خبره دا ده چې دې واده ته د ټول هېواد خلک راغوښتل شوي دي. دوی وایي چې دا ډېر کوچنی هېواد دی او په واده یا نورو مراسمو کې د ټول هېواد خلک ګډون کوي او د ټول هېواد خلک یو او بل سره ډېر له نږدې پیژني.